ښه دی ورو سوال کړی دی چې موږ په برطانیه کې اوسیږو او هلته اکثر په دې باترومونو کې اوبه نه استعمالیږي، د ټیشوانو باندې خلک صفایي کوي. نو آیا په ټیشو باندې صفایي استنجا کول دا کافي دي؟ الجواب استنجا کې ټیشو استعمالول، پاڼې استعمالول، په دې کې څه حرج نشته. منه دې نه راغلی ده چې غوشان استعمال نه کړي. ولې؟ د پیریانو د زناورو خوراک دی، هډوکي به نه استعمالوي، دا د پیریانو خوراک دی. او داسې شی مه استعمالوه په استنجا کې چې ضرري، لکه اوس یو سړی په شیشه باندې اودس واچوي یا په بل داسې نقصاني شي باندې، نقصاني شي نه ځان لرې ساته. که یو سړی په ټیشو باندې اودس واچوي، که هغه تش اودس ماتوي او که هغه ډک اودس ماتوي، نو هېڅ خبره نه ده. ضروري چې اوبه استعمالول لازم دي؟ نه، غوره دي، غوره دي. لکه چې دا سړی په ټیشو باندې اودس یې وچ کو او ځان یې صفا کو او صفا شو، نو اوبو استعمالولو ته به یې ضرورت نشته. خو که استعمال یې کړي نو غوره دي، غوره طریقه ده. اوبو باندې ګوره استنجا کول دا ټول نه غوره طریقه ده، ځکه چې اوبو سره صفایي دا ښه راځي. خو که اوبه نه وي یا یي او استعمال یې نه کړي او دی په ټیشو باندې یا په کاڼي باندې یا په لوټه باندې اودس وچ کړي او صفا شي، نو بس بیا اوبو ته ضرورت یعنې استعمالول لازم نه دي. او که استعمال کړي نو څه دي؟ غوره دي. والله اعلم. ښه دا